د توبه النصوحه سمانه ده. یو عالم فرمایل چې نصوحه دا یو سړی نومو، علماء کرام فرمایي چې د هغې نصوحانو می سړي په شانتي توبه وباسئ، توبه النصوحه. دغه بعضې مفسرینو حضراتو ذکر کړي، لکه روح البیان نومي تفسیر کې داسې شته، او یا مثنوي ثاني کې هم دا واقعه ذکر شوې ده چې په یو زمانه کې یو سړی و، د هغه نصوحه نوم و، څه نصوحه، او هغه ټول سټرکچر چې د هغه و که نه، د هغه چې کوم عادات و عادات، د هغه مخ او د هغه خبرې هغه د ښځو په شان دي. نو دی د بادشاه سره په دربار کې و، نو بادشاه وی که دا ښځه د هغه سړی و، څوک هم پرې نه و پوه شوي. نو هغه د هغه کار دا و چې د بادشاه چې کومې زنانه به وي که نه، د هغه وینځي یا د هغه بیبیانې یا د هغه لوڼه، هغې له به مساج کو. نو چاته خو پته نه وه، هغې کې دا زنانه ده، نو مساج به یې ولکه او ده به خپلې مزې اخیستې. نو ډېر او ده به توبه ایسته، خدای زما توبه، بیا به ایسته توبه ماته شوه، توبه به ایسته بیا به توبه ماته شوه، بیا به ایسته بیا، ځکه چې عادت شوی و داسې. بیا داسې کار وشي یو ورځ په د بادشاه یو ملغلره ورکه شوه، نو تالاشي چې واغسته ټولې دروازې بندې کړې، نو چا نه هم هغه ملغلره هغه میلاو نه شوه. اخر کې بادشاه وي چې څومره زنانه دي زما په بادشاهت کې، هغه ټول په دې کمرو ته راجمع کې او لباس ته لرې کې دننه زه لټومه بادشاه وي. نو نصوحه په دغه ټایم کې ویسه وي چې خدای زه خو به تباه و برباد شم که زه یې ولیدمه چې دا خو سړی دی، او د مرګ نه علاوه زما هېڅ، خدای زما درد ته وګوري، خدای زما توبې ته وګوري. وایي توبې ویسته، بېهوشه شو. نو هغه توبې بیا ډېر د اخلاص توبه وه، او دی په دغه وخت کې وفات شو، مړ شو. نو بیا علماء کرامو لیکلي دي دغه بعضو چې یاره دغه نصوحه په شان د توبت په درد سره ایسته پکار دي. دغه واقع سره منګړت شانتې رهي هېڅ پته یې نه لګي د صحت. توبه النصوحه اصل کې دی ته وایي چې خالصه توبه ایستل. خالصه توبه دا مطلب دی چې داسې توبه انسان وباسي د هغې نه پس بیا ګناه نه کوي. ښه دې ته توبه النصوحه وایي. د پای نیټورک باره کې ستاسو څه رایه ده؟ زما رایه دا دی چې فی الحال ته ځان ساتل پکار دي. د پای او د بیټکاین وغیره د دې نه به ځان ساتي ښه فی الحال، ځکه زموږ په مذهب کې دا مکمل کرنسي نه ده لا، د هغې د وجې دې سافټویر سره لوبې کول دا ښه نه دي. ښه په یو جومات کې پکي و، هغه به په مخ خرابېده، نه هغه مونږ نیلام کړه، سم په جوماتونو خرڅ کړه او سم په عامو خلکو باندې خرڅ کړه، خلکو واغسته. یو سړی راغی، هغه وی چې دا نیلام کول او د جومات خرڅول دا روا نه دي، مونږ په هغې پیسو باندې جومات ته بار نور څیزونه واغسته. صحیح مسله څه ده هغه تاسو وایئ، تاسو چې څه کړي دي هغه بلکل درست دي. دا کوم قرنا چې راغلی او دغلته د ګډې وډې خبرې کوي. ښه د جومات څیزه هغه نیلام کول نه دی پکار، خو چې کله ضرورت راشي نو بیا به نیلام کې. ښه خبردار چې جومات لی ورکړي، که جومات لی ور نه کړي نو بیا به نور خلکو له هم ورکولی شي، او په شرطه دی هغې ته به ووایي چې دا په پاک ځای کې استعمالوي ځکه د جومات څیز دی. صحیح ده؟ ټایم نه ختمېږي. د شک د بیماری نه وای نه ټیک کېږم، د الله جل شانه باره کې مې غلط خیالات راځي. یو عالم راته وی چې ته په دې باندې کافر شوی، اوس ماله طریقه نه راځي چې زه څه وکړم، دا سره عالم نه دی چې تا ته وی ته په دې کافر شوی. ښه نبي علیه صلات وسلام فرمایي، مشکات کې روایت دی، تاسو له به شیطان راشي تا ته به وایي چې ته چا پیدا کړې، دا هر څه چا پیدا کړي، ته به ورته الله 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 الله، بیا به درته اخر کې وایي چې الله چا پیدا کړی. نبي علیه السلام علاج وښوده چې په دغه وخت کې ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، اعوذ بالله وایه په دغه وخت کې، ځکه دا شیطان دی او ستا عقیده خرابوي. نو په دې سره سړی نه کافر کېږي په غلطو سوچونو سره. ښه ځکه دا سوچ چې دا د انسان په اختیار کې نه دی، په قسماً غلط سوچونه کوي، دی بیا ګناهګار دی او تباه دی. چې انسان داسې شک مرضي نو هغه معذوره دی. ښه
هغه سره هغه باندې وسنه کیږي پدې په استنجا خانه کې چې سړی تشي امتیاز یو کی او په هغه ځای باندې بیا استنجا وکړي نو استنجا کیږي که نه. دویم سورة الضحا کې کده ووجدک ضالا فهدا په ځای باندې ووجدک ضالا فهدا وویلی شي نو مونځ سره کیږي که نه کیږي. دویم ووجدک ضالا ووجدک ضالا نو مونځ شوی دی که په قصې داسې نه ویلي ښه. او دا لومبۍ مسله کوم ځای کې چې استنجا انسان تشي امتیاز یو کړي هلته بیا استنجا کوي نو استنجا خو کیږي په دې سره البته دا مکروه دی دا کار ښه ځکه په دې سره چې کوم ځای کې انسان بول هم کوي او هلته بیا استنجام کوي نو په دې سره د انسان حافظه هم کمزوري کیږي او د شک بیماری هم انسان ته لګي او غربت هم پرې راځي او دا زموږ عادت دی د خیره سره چې کوم ځای کې خپل ضرورت پوره کوو هلته بیا څه کوو ځان په اوبو باندې انځو نو دې سره شک بیماری لګي حافظه سره کمزوري کیږي او غربت راځي په انسان باندې. د جمعې په ورځ دا خطبه وي د مونځ نه مخکې او په اختر کې وروسته یې د دې څه وجه ده؟ وجه دا چې په جمعې په ورځ باندې دا خطبه شرط دي صحیح شرط که دا ونه شي جمعه نه کیږي جمعه نه کیږي شرط دي او شرط مخکې او مشروط وروسته یې ځکه په هغې کې مخکې ده او په اختر کې چونکې خطبه شرط نه دی ځکه په هغې کې وروسته ده صحیح ده. دویم څوک وایي چې جمعې یاره داسې قسمه سوالونه نه دي داسې د انګریزۍ کې دا مه لیکې ښه پښتو په انګریزۍ کې لیکل دا زه ډسټرب کېږم ډېر سخت په دې کې ایس ایم ایس راته ښکاري ځکه که ایس ایم ایس دې په چا باندې لیکې که تاسو په خپله نه شئ لیکلی. څوک وایي چې د جمعې مونځ دا کومه خطبه ده نو دا 2 رکاته مونځ دی 2 رکاته مونځ خو نه دی خو بعضو خلکو لیکلي دي چې دا 2 رکاتو عمره ثواب ملاویږي او ځکه په دې خطبه کې کله داسې کیني او کله داسې کیني په تحیات باندې کیني کله داسې کیني او کله داسې کیني دا بعضې خلک وایي او دې څه داسې ماته اصل نه دی معلوم چې لاس په دې ځای دی او لاس په دې ځای دی بس د خطبې ادب دا دی چې خاموشي سره خطبه واورېدلی شي دا ضروري ده ښه. دا دومره ډېر سوالونه دي دا زمونږ په بک کې دی خو تاسو پې لږ پویه کړو ډېر به هوي ډېر به ښي ها and made the moon a light in their midst and made the sun as glorious lamp. Advem blessed is he who made constellations in the skies and placed therein a lamp and a moon giving light. ها دا قرآن مجید آیتونه دي. لومبه آیت مبارکه دي چې الله جل شانو فرمایي سورة یونس کې تقریبا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الله فرمایي هو الذي الله غزاد ته جعل الشمس ضياء والقمر نورا چې نور او سپوږمۍ د رڼا ذریعې پیدا کړي وقدره منازل او د هغې دپاره مدارونه پیدا کړي لتعلموا عدد السنين والحساب چې تاسو په خپل حساب کتاب معلوم. او دا دویم دام آیت مبارکه ده blessed is he who made constellations دغه ته وایي بروج هو الذي دا سورة فرقان آیت ته په آخر رکوع کې تقریبا لومبۍ آیت ته الله جل شانه فرمایي تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله جل شانه مبارک ته هغه ذات چې په اسمانونو کې بلډینګونه پیدا کړي تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا پای کې نور پیدا کړي وقمرا منيرا او یو روخانه سپوږمۍ پیدا کړي دا مطلب جی رشتہ بس پکو ښه او جی دا انداسې خبره نه ده ګوره طریقه دا ده انسان واشروم جوړوي که نه واشروم چې 2 کموډونه یي په هغې کې څو 2 ملاوي تاسو چېرته نه دي لیدلي او داسې چې یو د عام کموډي او دې سره خوا کې یو وړوکې کموډي هغې لګولي داسې شکل کې نو په دې کې انسان هغه خپل حاجت پوره کوي او په دې بل کې انسان استنجا کوي لږ ورخ واشي واشرومونه خلک داسې جوړوي او موږ څه کوو موږ دغه یو کموډي هغه هم دومره شانتې لګولی په دې کار نه کېږي ښه صحیح ده دا طریقه ده موږ سوچ نه کوو که نه
مونږ کار مخکې کوو سوچ وروسته کوو داسې پکار نو یو سیټ ته پکار دی ولې انسان له دې ځای کې استنجا پکار دی ته دار هم نه کېږي مونږ چونکې جوړ کړي داسې په مزید تاسو جوړوئ نو واشرومونه داسې جوړوئ چې 2 کموډونه یې پای یو کې تاسو دا کوئ او بلکې ډېر خلک په دې زمانه کې د شک مریضان کېږي د هغې وجه هم دا د حافظې هم د خلکو کمزوري شوي دي په هغې کې هم داسې دي دا چې کوم اسلامي طب والا څومره علما کرام تېر شوي ټولو دا مسله ذکر کړې ده صحیح ده انسان د شک مریض کېږي په دې پوه شو امیر صاحب مدارس خو زکات هم ولي مدارس خو زکات هم ولي په زکات په مدرسه کېږي نه کېږي ښه دا صحیح مسله ده کمې مدرسو دپاره چې هغې کمې هیلې کوي که نه دغه هیلې ټیک نه دي دغه هیلې درست نه دي ښه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم یا سړی میلې ته تللی و پیل ځل چاته صادر پټ بار راووتی لکه وایي څنګه چې میله ګرمه وه که نه مړه څه ګرمه وه زموږ صادر ته یې ګرمه کړې وه حاجي صاحب وایي چې څه ګرمه وي خو مونږ ته یې ګرمه کړي مونږ پې بازاب کې استغفر الله الذي لا اله الا اللہ جل شانہ فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحرموا تاسو حراموي طیبات پاک سيزونه ما هغه احل الله چې حلال کړي الله لكم تاسو د پاره ولا تعتدوا تاسو تجاوز مکوئ زیاته مکوئ ان الله بشک الله لا يحب نخخ المعتدين زیاتی کونکی تجاوز کونکی خلق وکلوا او خری مما ده سن رزقكم الله چې الله تاسو ته درکړي دي حلالا حلال طیبا پاک واتقوا الله ويرګي د الله نه الذي اغا الله انتم تاسو به پاغه باندې مؤمنون اعتماد کوونکي الله جل شانو دی آیتونو مبارکو کې فرمای چې حرام سيزونه حلالویم او حلال حرامویم ځکه دا د حد نه تجاوز دی د الله جل شانو په دین کې خو الله جل شانو فرمای خوراکم کوي اسکاکم کوي خو زیاته مکوي ځکه زیاتی کون کې الله جل شانو نه خوخی الله جل شانو فرمای حلال رزق خوري خو د الله نه مسریریږي ځکه هغه الله جل شانو من تاسو اعتماد کوي نو ځکه الله جل شانو تاسو له رزق درکړي دا خلاصو دی ایتونو مبارکو نو الله جل شانو فرمای یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم الله چې تاسو د پاره حلال کړی دی هغه ته حرام مو او حراموي ما دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ترغیبی بیان کړو د حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ په کور کې حضرت عثمان ابن مزعون یو صحابي او حضرت عثمان ابن عفان دی هغه د حضرت عثمان دی کوم چې مشهور دی رضی الله عنه یو حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دا تقریبا لومبیا صحابي چې په مدینه منوره کې وفات شو او نبی رسول الله صلی الله جنازه کړې و او ډېر محبت و سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نبی علیہ السلام راغی او د په جنازه کې او نبی علیہ السلام تندې ول خپل کو حضرت عثمان ابن مزعون له تندې خپل کړو نبی علیہ السلام ول خپل ډېر لوی صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی د په کور کې نبی علیہ السلام بیان وکړو په دې باندې چې دنیا د شهوتونو او د لذات او د مزي او د چرچې دا ټول یو عارضي سیز دی دا فنا کیدونکي ختمیدونکي سیز دی په دې باندې اعتماد مه کوئ او دې باندې خپل ژوندګي مه خرابوئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره کول چې صحابه کرام رضی الله عنهم هغه دنیا پس ډیر ورپسې نشي د دې لپاره بیانو نو صحابه داسې حضرت عثمان ابن مزعون هم پکې په خپله چې هغې قسم وخوړو چې نن نه پس په مونږه د ورځې روژه نیسو
او د شپې به ټوله شپه الله ته ودرېږو د ورځې روژه د شپې الله ته ولاړه خوب مو هېڅ به نه کوو خپلې بیبي ته به نه نږدې کېږو بعضې صحابو پکې دا وي چې ځان به بلکل نامرده کړو مونږ نبي علیه صلات وسلام ته پته ولګېده بخاري شریف کې روایت نبي علیه صلات وسلام ته پته ولګېده او دی راوغوښته دا کسان او دی ورته وفرمیل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو څه کوئ ما د دې دپاره خو بیان نه دی کړی چې تاسو دنیا پرېږدئ داسې به نه کوئ زه د الله جل شانو د ټول نه پرهیزګار او تقوادار بنده یم نبي علیه السلام وفرمایل زه روژه هم نیسم او داسې ورځې دي چې زه پکې روژه نه هم نیسم زه خوب هم کوم زه د شپې عبادت هم کوم او زما بیبیان هم شته زه د بیبیانو سره زندګي هم تېروم تاسو زما نه ډېر پرهیزګاره یاست نبي علیه السلام وفرمایل داسې مه کوئ دا خو تاسو د دنیا نظام ختموئ بلکل نسل به هم ختم کوي او فصل به هم ختم کوي چې محنت نه کوي خو فصل به ختم شي ها بل محنت چې نه کوي نسل به ختم شي او دا خو د دین اسلام تعلیم نه دی چې هغه چاته دا ووایي چې خپل کاروبار پرېږده او خپل هر څه ټول هر څه پرېږده او دین ته ځان وقف کا نه دا خو الله جل شانو د دې خبرې تعلیم خو چاله هم نه ورکوي الله جل شانو الله جل شانو خو دا غواړي چې په تاسو باندې دا دنیا آبادي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل د قیامت په ورځ به زه په دې باندې فخر کوم چې زما د امت خلک سیوا دي د محنت څونه ترغیب دی قرآن او حدیث کې د خپل کاروبار دپاره محنت کوئ د خپل تجارت دپاره هم د خپل زراعت دپاره هم هر یو څیز چې په دنیا کې تاسو کوئ نو هغه په جایز طریقه باندې کوئ جایز کار کوئ ښه محنت کوئ په هغې کې خو داسې کار کوئ چې د هغې د وجې ستاسو نه عبادت پاتې نه شي قرآن پاتې نه شي حدیث پاتې نه شي دین نه پاتې نه شي بې دینه نه شي دا مطلب اور دا مطلب نه چې انسان به تارک الدنیا شي هر څه به پرېږدي دا خو د عیسایانو کار دی دغه یو لوی حدیث ته چې نبي علیه صلات وسلام دغه صحابه کرامو ته وفرمیل چې زما مطلب دا نه و چې تاسو دنیا پرېږدئ زه د الله بنده یم او پرهیزګاره بنده یم زه د هر څه کوم نه دنیا کې اوسېږم نه نبي علیه السلام به تجارت نه کو تجارت پرې کو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې تجارت چا سنبالو نبی علیہ السلام نو سنبھال کړي صحابه کرام په تجارت او دینی اسلام هغه وایي چې دنیا ستاسو ضرورت دی دا به ته مکمل کې او دې دا مطلب نه چې په دنیا باندې خپل دین خرڅ کې بس دین خرې ورې او بس دنیا ته مخه کې نه دا طریقه غلطه ده دا کله ناکله کوم خیال کړی زموږ بعضې علما کرام چې نکاح خطبه وایي نو دا حدیث پکې وایي النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نو النکاح من سنتی النکاح سنتی دا ځان له حدیث دی نو دې سره هغه بل حدیث هم ملاو کړی فمن رغب عن سنتی فلیس منی یا فمن رغب عن سنتی هغه د هغې حدیث جز دی دا ټول چې تاسو ته ما بیان کو چې نبي علیه السلام په یو ځای کې وعظ کړی او بیا د صحابو هغه هر څه پرېښوده نبي علیه صلات وسلام راغی بیا هغې ترغیبي خبره کوله نو په هغې کې ورته آخر کې وفرمیل چې فمن رغب عن سنتی فلیس منی چا چې زما د سنت نه مخ واړو دا زما په طریقه باندې نه دی دا زما د امت طریقې کار نه دی چې دا څوک کوي نو فمن رغب عن سنتي فلیس مني ځان له حدیث دی جزء حدیث دی دا النکاح سنتي یا النکاح من سنتي دا ځان له حدیث دی نو که یو عالم نکاح تړي نو هغه له پکار دی چې داسې ووایي چې وقال النبي صلی الله علیه وسلم النکاح سنتي وقال النبي صلی الله علیه وسلم فمن رغب عن سنتي فلیس مني دا دوه حدیث دی دا دوی اکثر ملاوي دا طریقه ټیک نه ده بل دغه یو دوه درې احادیث هغه زموږ په خولې باندې په نکاح کې جاري کېږي دا طریقه هم زما نه ده خوښه غلط نه ده ټیک ده غټه مسله ده یو مسله په نکاح کې زموږ غټه دا ده چې مونږ دا دوه پیرې او دا درې پیرې ویل تا ورکړې وه ور دې کړه تا قبوله کړې وه قبوله دې کړه نه یو خو تاسو ته مخکې ما ویلي چې دا الفاظ ټیک نه دي دا ټیک کول غواړي هسې پښتو کې دا لفظ ټیک نه دی تا ورکړې وه ور دې کړه که نه نور څه ګناه نه ده او دې په ځای دا پښتنو ته لږ ښه نه ښکاري دا لفظ دې په ځای ما تاسو ته ویلي که دې په ځای دا لفظ سړی استعمال کړي تا حواله کړې وه او حواله دې کړه حواله کړې دې وه او حواله دې کړه دا ښکلی لفظ دی صحیح ده او بله یو مسله هغه دا وه چې مونږ دا دوه درې پیرې دا څیز وایو دا دوه درې پیرې نکاح په یو ځل باندې منعقد کېږي بس یو ځل وي یا کافي ده او دوه درې غوټې داسې پړی نه دی چې ته به دوه درې غوټې ورکړې نو کلک پشي
صحیح ده. دا په نکاح کې دا احادیث مبارکه دې سره نور احادیث مبارکه ویل پکار دي. دې احادیث مبارکو دې په هر یو کار باندې خپل یو اثري د دې یو برکتي چې هغه احادیث مبارکه ویل شي ناکم مجلس چې دی هغه د هغې د وجې برکتي شي. موږ په نکاح کې صرف دا وایي چې النکاح سنتي وقال النبي صلی الله علیه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. دا خو ټیک دی، خو دې سره د دې نورو احادیثو مبارکو اضافه وکړی شي نو ډېره بهتره وي چې هغه د نبي علیه السلام مرفوع روایات دي یا د صحابه کرامو موقوف روایات دي یا د قرآن مجید هغه آیاتونه دي چې هغه د نکاح د وجې نه د انسان د رزق د ښه کېدو سبب او ذریعه ګرځي. لکه الله جل شانو قرآن کې فرمایي دا آیت مبارکه وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. دا آیت په نکاح او خطبه کې ویل دا مناسب دی، ډېره ښه خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله جل شانو فرمایي سورۃ النور کې چې تاسو د خپلو ناواده کړو د دې نکاح کوئ که دې چېرته غریبانان الله به مالداره کړي. دې آیتونو مبارکو اثر دی دې آیتونو مبارکو سره کومه نکاح وتړلی شي که نه نو اکثر دا د مالدارۍ سبب او ذریعه ګرځي. اکثر چې ما لیدلي دي هغه نکاحونه مې لیدلي دي زما مشاهده ده چونکې د قرآن موافق ته ذکر ته چې دا آیتونه مبارکه کوم چې د رزق سره تعلق ساتي چې تاسو نکاح وکړئ چې ستاسو رزق سیوا شي الله جل شانو فرمایي. نو هغه نکاحونه چې دا آیتونه مبارکه وکړي چا لوستي دي که نه نو ښځه خاوند بیا وروسته اکثر مالداري او هغه نکاحونه چې هغې کې ما دا نه دي اورېدلي دا نو هغه اکثر بیا څه وایي یاره مزه نه کوي نو نو بیا وایي دا څنګه چې واده مو کوو وایي مال او دولت هغه داسې نور حدیث مبارکه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې التمسوا الرزق بالنکاح چې تاسو رزق الټوئ په نکاح کې رزق پروت دی ته نکاح کې الله جل شانو ستا رزق سیوا کوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تزوج النساء تاسو نکاح کوئ ودونه کوئ د زنانو سره فانهن یاتین بالاموال ځکه نکاح دا برکت دي ځان پسې مالونه راکاږي نکاح ځان پسې مالونه راکاږي. او دا هغه احادیث مبارکه او آیتونه مبارکه دي چې موږ په یو څو باندې اکتفا وکړو قصه ختمه او دې آیتونه مبارکه خپل یو برکت نو ښه خبره ده چې انسان دا ووایي نو ښه وي. نو خبره مې دا کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایل چې زه د الله جل شانو یو مقربه بنده یم نږدې بنده یم زه نکاح کوم بیبیانې مې شته زه خوراک کوم زه روژه م نیسم زه اوده کېږم زه د شپې عبادت هم کوم. تاسو زما نه زیات تقوادار خو نه یې نبي علیه السلام فرمایل تاسو هم کوئ داسې دنیا ته شا کوئ مو لکه دا رهبانیت ته رهبانیت الله جل شانو نه خوښوي لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته دنیا ته شا کو بس صرف تقوا نه الله جل شانو دې کې فرمایل چې لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم کم څیزونه چې الله جل شانو تاسو دپاره حلال کړي نو هغه حراموئ مه په ځان باندې. دغه صحابو ته الله فرمایل چې دین اسلام تاسو دپاره څه حلال کړي دي هغه په ځان حراموئ مه دا مه وایئ چې یاره زه به نکاح نه کوم د دې وجې نه چې یاره ما ته ټایم بیا نه میلاویږي د عبادت زه به خوراک نه کوم ځکه بیا صحیح عبادت نشم کولی. مولانا عبدالحق دارمنګي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي دې آیت مبارکه لاندې چې کم سړی خوراک ته دې وجې نه کوي چې زه بیا عبادت نشم کولی او ځان نه د وچې شیخ جوړ کړي ځان نه د وچې زبرګ جوړ کړي چې زه خوراک نه کوم بیا عبادت نشم کولی. عبدالحق دارمنګي رحمت الله علیه فرمایلی وایي دا بامبړتوب دی څه دی بامبړتوب دی هندوانو چې کم دغې که نه هغې ته څه وایي بامبړانو هندوانو مال وایي بامبړانو نه هغه خلک چې دنیا ته شا کړي دي ته هغې خلکو ته بامبړان وایي نو دا بامبړتوب دی چې زه خوراک نه کوم ځکه بیا عبادت نشم کولی نه داسې نه وي پکار. الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم الله جل شانو چې ستاسو دپاره څه حلال کړي په ځان مه حراموئ. دا عام خلکو ته الله جل شانو فرمایي دا د یهودیانو یو عمل و چې هغوی به م یو چل کو الله جل شانو ځکه داسې تذکره وفرمایله هغوی به داسې کوله چې کوم مردار شی به و هغې ته به حلال وي او کوم چې به حلال شی و هغې ته به مردار وي د هغې تذکره به راشي مخکې انشاءالله
وسیله او حام دا سيزونه په ځان باندې حرام کړو دا پلان کې قسم ساروي دی دا پلان کې ساروي دی پلان کې ساروي دی دا زموږ د لپاره حلال دی پلان کې زنانو د لپاره حرام دی ځان نه الله جل شانو په هغه بیا پر اشتیا حرام کړ ناغي دا شی کو والله چې حلال یو حرام سیس ته به حلال ومي اینا کوم چې بدون کې دا حرام وا مرداري کوم چې مردار شي دا حرامي او يهوديانو به دا زموږ لپاره حلال دي الله جل شانو مؤمنان دا غینه منع کړی تاسو چرته د يهودو کارونه مخکې د يهوديانو د عیسایانو خبره تیر شوې الله جل شانو دی آیتونو مبارکو کې فرمایل چې تاسو دا څونه کې چرته ښه لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم تاسو ما حراموي په ځان باندې حلال سيزونه کوم چې الله جل شانو تاسو د لپاره حلال کړی دي پاک سيزونه تاسو له درکړي دي ښه دیکھ یو بل خبر هم ده هغه د خاص خلکو د لپاره د علماء کرامو د لپاره مفتیانو حضراتو د لپاره چې الله جل شانو فرمای چې تاسو په حلال سیز باندې د حرام فتوی مه لګوئ تاسو په حلال سیز باندې د حرام فتوی مه لګوئ دا پکې ډېر یو قابل تفسیر آیت مبارکه ده دا یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم خدای یو دوه خبرې پکې ضروری ده مې توکلي بیا الله جل شانو فرمایل ټیک تا کم سيزونه چې الله حلال کړي هغه تاسو په ځان مه حراموئ خو یو خبره یاد ساتئ ګوره چې کله خوراک کوئ کنه الله جل شانو فرمایي ولا تعتدوا زیاتې هم مه کوئ زیاتې مه کوئ دا مطلب نه دی چې سیز حلال دی بس ته به په دواړو جامو باندې لګیې او په دواړو لپو به لګیې چې سر یې جوړ کړه نه دا ټیک نه ده الله جل شانو بل ځای کې الله جل شانو فرمایل چې کلو واشربوا ولا تسرفوا خورئ هم څکئ هم خو تجاوز مه کوئ د حد نه اسراف مه کوئ زیاتې مه کوئ امام خازن رحمت الله علیه ذکر کړي چې کلو واشربوا ولا تسرفوا هغه آیت مبارکه لاندې چې الله جل شانو په دریو الفاظو کې ټول علم طب میډیکلی پکې راځي کړي په څو الفاظو کې په دریو الفاظو کې الله جل شانو فرمایي چې ای ایمان والو کلو خورئ واشربوا اسکئ ولا تسرفوا اسراف مه کوئ او ټول صحت په دې دریو الفاظو کې الله جل شانو راځي بیا به دوایت هم ضرورت نه حد نو تجاوز کلو واشربوا ولا تسرفوا الله جل شانو کمال وکړو چې خورئ هم او څکئ هم تجاوز مه کوئ الله جل شانو فرمایي دا ټول څیزونه مې حلال کړي ستاسو دپاره ولا تعتدوا زیاتې مه کوئ ښه ان الله لا يحب المعتدین ځکه د الله داسې خلک نه خوښ چې هغه زیاتې کوي په هر یو څیز کې د الله جل شانو زیاتې نه خوښوي افراط او تفریط مخکې مې راته ویلي چې زیاتې کول یا کمې کول دا دواړه ټیک نه دي په دین اسلام کې وکذلک جعلناکم امة وسطا تاسو مې درمیانه امت پیدا کړي نه به زیاتې کوئ او نه به کمې کوئ بالکل درمیانه به چلیږي ښه ان الله لا يحب المعتدين دا الله جل شانو دې خلق نه خوښ چې هغه زیاتې کوي وکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا او تاسو هغه څه خورئ چې الله جل شانو تاسو له درکړی دی خو هغه څه دوه شرایط دي ولا حلالا او طيبا چې هغه به حلال وي او هغه طيب پاک پمي پاک څه خورئ او حلال څه خورئ دا دوه شرطونه دي ولا ښه د حلال دا مطلب دی چې شریعت هغه ته حرام نه ویلي او طيب دا مطلب دی چې هغه ستاسو طبیعت منی هغه خوره ستا طبیعت هغه بد نه غني بس کم سستانی خو هغه مخره الله جل شانو فرمای واتقوا الله دا الله جل شانو حکم نه کوي چې خامخا بخوري خوراک پکې نه دا الله جل شانو صرف ستاسو لپاره رواواله جایزواله هغه ذکر کوي واتقوا الله دا الله نو یریږي مطلب دا الله نو یریږي چې د حرام نه ځانو ساتي او حلال طرف ته کوشش کوي نو واتقوا الله د رزق په معاملې کې د الله جل شانو یریږي په حرام پسې مور پسې کېږي په هغه الله نه یریږي او تقوا اختیار کوي الذي انتم به مؤمنون چې تاسو په اعتماد دي تاسو په اعتماد کوئ د حرام نه ځان ساتي ان الله جل شانو رزق ورکوونکی دی بهترین انتظام بدل کوي ښه صلی الله تعالی علیه